د مجنون لنډې کیسې ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د مجنون لنډې کیسې دوهم یو له درده ډکې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د کیسې دوهمه برخه. امید لرم چې دغه خوندوره او له مینې ډکه برخه تر پایه پورې راسره واورئ. هغې راته وویل مین یې چوپ وم، له خولې مې خبره نه وتله او زړه کې مې وویل ووایه ورته، ووایه همدا یې وخت دی. خو فکر مې وکړ نه که یې ونه مني نو هنګامه ترې جوړیږي. نو دومره مې ورته وویل نه، زما د رحمان بابا شعرونه هسې خوښ دي. هغه بې له څه ویلو راغله زما څنګ ته چوکۍ باندې کېناسته. داسې پر شونډو مسکا خوره وه لکه یو ماشوم چې لانځکو ته خوشحالیږي. وی ویل پوهیږې؟ ما ورته ویل په څه؟ هغې راته ویل زما هم شعرونه ډېر خوښیږي. دلته یو ته زما له طبیعت سره برابر یې، نور خو ټول درسونه وایي. خوشحاله شوم چې درس نه ویلو لکه چې ګټه راته وکړه. ما ورته ویل زه خپله هم لږ لیکم. هغې راته ویل ډېر ښه، نور به دا وخت راځي، زه هم وختي راځم، نو یو بل سره به نوې لیکنې او شعرونه شریکوو. ما ورته ویل سمه ده، دا خو لا ښه ده. ډېرې خبرې مو وکړې، ټولګی ورو ورو ډک شو. هغه لا ناسته وه، د هغې ښایست مکمل پوهنتون متاثره کړی، ځکه خو ټولو زما لور ته عجیب کتل. ورته ومې ویل ښه نو اوس دې ځای ته لاړه شه، خلک بد فکر ونه کړي. هغې راته ویل سمه ده. داسې خوشحاله وم چې مه پوښته، خو یوه خبره وه چې د هغې غوښتونکي ډېر وو. له هغې ساعت چې دا ما سره نور ولیده ټولو به بد راته کتل، خو زه یې کیسه کې نه وم. د رخصتۍ وخت و، د آخري ساعت حاضري اخیستل کېده چې هغه راغله راته ویې ویل سبا ته وختي راشي. بیا له خپل دستکول یو قلم راوویست و ما ته یې راکړ او ویې ویل دا مې خدای بخلي پلار راته هغه وخت راکړی و چې لسم ټولګي کې اول نمره شوي وم. اوس یې تا ته درکوم، خو ساتنه به ترې کوې. څه مې ورته ونه ویل، وزر نه و که نه په هوا وم. نه پوهېدم چې داسې زر به ما سره ملګري شي او خپل خاص څه به راکړي. کور ته ورسېدم، ناست وم او قلم مې لاس کې و. ورته کتل مې، پلار مې وختي راغلی و، راته ویې ویل قلم د کتلو لپاره نه، د لیکلو لپاره دی. درس ووایه، راتلونکی غم خو در سره نشته، زه به تر کله درته ژوندی یم. مور مې د خبرو په منځ کې ورولوېده، ورته ویې ویل اوهو پرېږده بیچاره ستړی دی، تل ورته همدا خبرې کوي، نور لوی شوی د خپله ښه پوهېږي. زه هم داسې پورته شوم، خپلې کوټې ته لاړم. تر دې ځای مې لیکنې ولوستې، ګلۍ درېدلې وه، خو نری باران و. مور مې غږ وکړ عمره بام ته پورته شه، نوه بنده ده، خلاص یې کړه چې هسې هم بامونه شړېدلي دي. لاړم، بامونو ناوې مې خلاصې کړې. ډېر وخت تیر شو، غرمه تیره، د ماسپښین لمونځ مې خلاص کړ. لا پر جای نماز ناستم چې د لمر وړانګې پر جای نماز ولګېدې. ګلۍ شوې وه ځکه ساړه و، لمر په هډوکو لکه دارو داسې لګېدو. لاړم د کور مخې ته، په خپل دایمي ځای کېناستم. کتابچه مې ځان سره وړې وه. کېناستم، د یادونو لوستلو ته مې دوام ورکړ. لیکلي وو، ویلو ته خو څه حاجت نشته، خو اوس په مات زړه وایم چې ظاهر د ماتې خوړلو نه دی. سهار سیم ته وختي راغلم ځکه هغې ویلي وو. کله چې ورسېدم هغه له ما مخکې راغلې وه. کېناستم، جامو کې نه ځایېدم، ډېر خوشحاله وم. زما یوه کتابچه وه، هغه مې را سره وړې وه، ځکه هغې کې مې غزلونه او شعرونه لیکلي وو. د هغې لپاره کتابچه مې ورکړه. ورته ومې ویل واخله وګوره، شاید خوښ دې شي. هغې راته وویل ښه واخله، ته هم له کانتین مې تا ته هم قهوه راوړې. ما ورته ویل مننه. نو هغې راته ویل جیب. ما ورته ویل څه؟ هغې راته وویل وایم مننه دې جیب کې کېږده، ملګرتیا کې نه مننه او نه بخښنه. ما ورته ویل دا خو لا ښه ده، زما هسې مننې او بخښنې نه خوښېږي. یو بل سره مو کیسې کولې. خبرو کې هغې دا وویل چې وګوره دا زما کتابچه، ما هم یو څه ناڅه پکې لیکلي. کتابچه یې راکړه چې خلاصه مې کړه. یو انځور تر راولوېده، راپورته مې کړ، د یو هلک انځور و. ورته مې ویل دا څوک دی؟ ورور دې دی؟ هغې راته ویل نه استغفر الله، ورور نه، کوژدن مې دی. ما ورته ویل څه؟
هغې راته وویل هو کوژدن مې دی، له ماشومتوب نه یې په نوم وم. ما ورته وویل ښه. هغې راته وویل واده ته مې راځې بیا؟ هیڅ مې ونه ویل. کتابچه مې هم پاتې شوله، پوهنتون راووتم او تر اوسه په زړه کې زما منځنی انسان 100 وارې مړ شوی. دا لیکنه تر همدې ځایه وه. وروسته 3 پاڼې بیا تشې وې. زه هم خفه شوم ځکه د دې یادښتونو منځنی کرکټر ډیر په زړه پورې و او ما ګمان کوو لکه زه چې وم. بله پاڼه کې بیا لیکنو دوام موندلی و او لیکلی و. وروسته له 2 ورځو پوهنتون ته تللی وم، خو بې خونده شو او اوس که هغه هم را سره خبرې وکړي زه یې نه کوم. زما پښتو غیرت نه مني چې د بل کس ناموس سره خبرې وکم یا د مینې او محبت په سترګه ورته وګورم. خپل ځای باندې آرامه ناست وم. دا چې ټولګي کې زه لږ شوخ وم، استادانو راته ویل چې ولې داسې چوپ یې، څه شوي؟ ما به څه ویلي وای، خو بس چوپ وم. له هغې مې نظر غلا کولو، نه مې غوښتل ورته وګورم. څو ځلې به یې زما خوا مړې سترګې راواړولې، ما به مخ بل خوا واړولو. رخصت شولو او تر ټولو مخکې دا ځل له ټولګي ووتلم. موټر مې چالان کړ، ناست وم تر څو حرکت وکم. نجونې هم رخصت شوې. زه نور په تمه نه شوم، حرکت مې وکړ. د همغه خوب په شان مې مخې ته راغله، خو زه ترې تیر شوم. هیڅ مې ور ونه کتل. دا لیکنه هم دومره وه، پاڼه مې واړوله، لیکلي وو. د شپې مې ځان سره سوچونه کول چې که زه داسې چلند وکړم نو دا صحیح نه ده. مخکې خو مې هم ورته د مینې اظهار نه و کړی، بس د 2 ټولګیوالو په څیر مو یو بل سره خبرې کولې. نو دا ښه ده چې هغسې نارمل واوسم. سهار په همغه خپل وخت پوهنتون ته لاړم. ټولګي ته دننه شوم، هغه ناسته وه. ورغلم، لومړی خبره یې دا وه چې هی په تا څه شوي چې داسې بل ډول چلند کوې؟ څه ستونزه خو به نه لرې؟ ما ورته ویل هیڅ، هسې لږ ناروغ وم. هغې راته ویل څه؟ ولې څه شوي وو؟ ما ورته ویل لږ زکام وم، اوس مې هم تبه ده. له دې خبرې سره یو دم زما لاس ونیولو. ویې ویل دروغ ولې وایې؟ ته خو جوړ یې. ما ورته ویل نه، اوس ښه شوم چې راتلم دوا مې وخوړله. انسان که څومره هم نیک شي خو مینه کې ړوند شي. د هغې لاس چې په ما ولګېدو نو ما زړه کې وویل ته څه خبره یې؟ د مینې تبه ده، په اسانۍ سره نه کېږي. هغه خپل ځای ته لاړه. ما د خپل کتابچې له مخې د عابد صاحب دا بیتونه ولوستل. تا نه توبهګار ومه بلها توبې مې ماتې کړې، تا نه توبهګار ومه بلها توبې مې ماتې کړې، یوه خندا دې وکړه او 80 توبې مې ماتې کړې. تا نه توبهګار ومه بلها توبې مې ماتې کړې، یوه خندا دې وکړه او 80 توبې مې ماتې کړې. نن یې په کتو کې د شرابو نشه راکړله، نن یې په کتو کې د شرابو نشه راکړله، بیا رانه نن وشوله ګناه توبې مې ماتې کړې. همدې کې د پوهنتون زنګ ووهل شو، درسونه پیل شول. د هغې کتابچه ما سره پاتې شوه. غوښتل مې ور یې کړم تر څو بیا لیدو ته آخر کې بهانه جوړه نه شي. څه مې کړي وای، لیدلو باندې یې لا ځورېږم، خو داسې ونه شول. د اول ساعت 45 دقیقې تېرې وې چې پوهنتون ته د دوی له کور څوک راغلل او هغه یې له ځان سره بوتله. زما زړه درزېدو. ذهن کې مې همدا خبرې وي چې داسې نه ما سره چا لیدلی وي، هسې نه چا بد ګمان کړی وي او د دوی کور ته خبر ورکړی وي. خدای مکړه زما په سر یې په درسونو بندیز ونه لګېږي. دا ډول اندېښنو مو سر په درد کړ. نیم ساعت وروسته یې زه هم له پوهنتون وتلم او کور ته لاړم. موټر مې خپل ورور ته په لاس ورکړ. زه کور ته دننه شوم. دهلیز کې څوک نه و، هملته پرېوتم. سوچونه مې کول، همداسې خوب وړی وم. چا مې په اوږه لاس کېښود، ویې خوځولم. سترګې مې نیمې پټې وې، وا مې ورېدل. ظاهره پاڅه بچیا، لکه چې بد خوب دې لیدو. ما ورته ویل ولې بابا؟ هغه راته ویل ورشه مخ باندې د یخې اوبه واچوه، خولو کې ډوب یې. ما ورته ویل خو څه شوي وو؟ زه خو ویده وم. هغه راته ویل نه پوهېږم، خوب کې د سوله ویل، لکه چې له جګړې ستړی یې. څه مې ونه ویل، ځکه سوله خو د هغې نوم دی. که ټوله نړۍ کې یوه مرمۍ پاتې نه شي، ټوله نړۍ آباده هم شي. زما د ډنګ بنګ ژوند شهزادګۍ خو هغه ده. بې له هغې زما امپراتورۍ کې هره ورځ ماتم دی. مخ مې ومینځلو او اودس مې وکړ. د مازدیګر وختو جومات ته لاړم. لا د لمانځه وخت نه و. څنګ ته کېناستم. شیبه وروسته ملا صاحب راغږ کړ، وظاهره دلته راشه.
د ځای مې پورته شوم، څادر مې څنډ وهلو ورنږدې شوم. ورته مې ویل ووایه ملا صاحب. ملا صاحب راته وویل خیرت خدای ولې د رنګ اوښتی؟ ما ورته ویل هسې څه نشته ملا صاحب خیرت دی. هغه راته ویل ګوره زویه که یوه ورځ هم له تا مشر وم شاید له تا ډېر پوهېږم. ووایه له ما یې مه پټوه. یوه شیبه چوپ شوم، زړه مې ډک و، همدا یې وخت و. ورته مې ویل ملا صاحب زړه مې له ژونده تور دی. ملا صاحب راته وویل استغفر الله، ګناهګار شوې داسې مه وایه چې ستونزه شته حل یې هم شته. مه هېروه چې لا تحزن ان الله معنا. ما ورته ویل پوهېږم ملا صاحب خو دا ستونزه نه حل کېدونکې ده. ملا صاحب راته ویل د مینې معامله ده. سر مې ښکته واچوله. ورته مې ویل هو. هغه راته وویل نو ولې ونې جرګه به ورشو؟ ما ورته ویل نه ملا صاحب هغه د بل په نامه ده. ملا صاحب غلی شو، سوړ اسویلی یې وکړ. راته ویې ویل زویه الله جل جلاله له صبر کوونکو سره دی. هغه زموږ په خیر دی، شاید هیرولو کې خیر وي. مینه دا نه ده چې باید زموږ د سترګو وړاندې وي. مینه یو احساس او یو حس دی. خبرو کې وویل الله جل جلاله سره مینه لرې؟ ما ورته ویل بېشکه ملا صاحب. هغه راته ویل الله دې لیدلی؟ ما ورته ویل نه خو الله شته دی، په دې خو ټول ایمان لرو. ملا صاحب راته وویل نو ته هم د هغې یادونه خپل قوت وګرځوه. که یادونه یې تا کمزوری کوي او ویرېږي ویره دې ملګرې کړه. ملا صاحب مې په اوږو لاس کېښود ولاړ شو چې د لمانځه وخت دی. شیبه وروسته جمع وشوه، راووتم د باندې. د جومات پر دیوال ناست وم، د پټیو خواته مې کتل. هوا سړه وه، څادر مې تر ځان تاو کړی و. کور ته لاړم، زړه مې هېڅ ځای سکون نه موندلو. ډوډۍ تیاره شوه. پلار مې وویل بچیه درسونه دې څنګه مخکې ځي؟ ما ورته ویل ښه دي بابا. هغه راته وویل داسې دې وویل لکه هېڅ چې ښه نه وي. ما ورته ویل نه ښه دي بس ځم او راځم. د ډوډۍ خوړلو خبرو کولو حوصله مې نه وه، پورته شوم. ورته مې ویل زه ویده کېږم. مور مې راته ویل چېرته ځې زویه؟ ستا لپاره مې ستا د خوښې پالک پوخ کړل او ته بې له څه خوړلو ځې؟ څه مې ونه ویل. د دویم پوړ زینو کې کېناستم، د ورور غږ مې واورېده. ویل یې بابا په دې خو دا څه شوي؟ ننې چالان موټر تر دروازې نه شو دننه کولی، ما ته یې راکړ. پلار مې ورته ویل خیر نوی پوهنتون پیل کړی، هر څه به سم شي. کوټې ته مې لاړم، پرېوتم خو د خوب درک نه و. فلمونو کې مې د ستورو شمارل لیدلي وو. ما بیا په رښتیا وشمېرل. د ملا اذان وخت کې مې سترګې پټې شوې وې. چې راویښ شوم لمونځ قضا و. د ټولو ورځو پرتله ډېر په بیړه پوهنتون ته لاړم. ټولګي ته دننه شوم. هغه نه و راغلی، خو بیا مې هم ځان ته دا ډاډ ورکولو چې وروسته به راشي. خو د رخصتۍ زنګ ووهل شو. د مجنون لنډې کیسې ډېرو قدرمنو اوریدونکو، دا وه د کیسې دوهمه برخه. امید لرم چې د خوښې وړ به مو ګرځېدلې وي. تر بلې یعنې راتلونکې وروستۍ برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.